السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ. نن دوهمه ورځ ده، دوهم درس ده. غواړو چې د اسم فعل او حرف باره کې زده کړه وکړو. نو مخکې له دې چې عربي مثالونه یې ووایو، نو خپله باید اسم فعل او حرف څه ته وایي. موږ نه غواړو چې مستقیما عربي ژبې ته داخل سو. لومړی باید په خپله ژبه یې زده کړو چې موږ چیرې جمله وینو، آیات سره مخامخ کیږو، نو څنګه موږ وکولای شو چې وپېژنو چې دا اسم ده، فعل ده او حرف ده. لکه څنګه چې ما پرون وویل، ټول قرآن له 3 کلمو څخه جوړ شوی دی. یعنې تاسې پکې کولی شئ چې پیدا یې کړئ، اسم، فعل او حرف. که چیرې تاسې دغه 3 کلمې زده کړئ، نو تاسې به وکولای شئ چې قرآن په ډېره ښه توګه ترجمه کړئ، او کله چې لمونځ کوئ نو په ډېره اساني به تاسې پوه شئ چې تاسې څه قرائت کوئ، تاسې څه وایاست په لمانځه کې، او کله چې تلاوت قرآن کېږي نو تاسې ته به مستقیما راځي چې زه اوس اسم سره مخامخ یم، فعل ده، حرف ده، دا څه معنا لري. نو راځئ چې خپل دوهم درس شروع کړو. لکه پرون چې ما وویل، هېڅکله به تاسې تشویش نه کوئ. اکثریت خلکو څخه چې زه اورم وایي عربي ډېره سخته ده. عربي هېڅکله سخته نه ده. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیات شریفه تلاوت کوم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. او په حقیقت کې موږ قرآن د پند اخیستلو لپاره اسان کړی دی. نو آیا څوک شته چې پند ورڅخه واخلي؟ نو دا آیات باید حفظ کړئ. هر وخت چې تاسو ته عربي سخته سوه، نو انشاءالله دا آیات په یاد راوړئ او له ترجمې سره، نو تاسې به هېڅکله تسلیم نه سئ. ما لکه څنګه چې پرون وویل، زه یو رهنما یم. دا ټول لارې او تاسې چې زده کوئ، انشاءالله دا ټول وعده د الله له طرفه ده. تاسو به انشاءالله په ډېره ښه توګه عربي زده کړئ. مخکې له دې چې د اسم، فعل، حرف دا شروع کړو، غواړم یو موضوع ته اشاره وکړم چې هغه دا ته قرآن په موږ باندې 5 حقه لري. لومړی حق یې دا ده چې باید ښه غوږ ورته ونیسو. دوم، باید ښه تلاوت کړو. دریم حق یې دا ده چې باید په معنا یې پوه سو. معنا یې څه وخت پوهېږو؟ معنا یې هغه وخت پوهېږو چې موږ د قرآن په ژبه باندې پوه سو. د قرآن ژبه څه ده؟ عربي ده. نو ته څه وخت په قرآن باندې پوهېږې چې په عربي ژبه باندې پوه سې؟ کله چې په عربي ژبه باندې پوه سې، نو ته کولی سې چې معنا یې پوه سې. کله چې معنا یې پوه سې، څلورم حق د قرآن څه شی ده؟ عمل ورباندې کولی سې. نو کله چې د عربي زده کړه ته څلورم حق هم ادا کولی سې. نو پنځم حق یې دا ده چې کله تا زده کړ، نو ته باید نورو ته ورسوې. لکه څنګه چې ما عربي زده کړه او ما دا مسؤلیت ده چې نورو ته یې ورسوم، نو انشاءالله زما هیله دا ده چې شاید تر ما ډېر تکړه لارښود کسان پیدا سي چې په ډېره ښه طریقه یې ورسوي نورو خلکو ته. نو دا 5 حقه دي د قرآن په موږ باندې. نو راځئ خپل درس له اسم نه پیل کړو. موخې د دې درس څه دي؟ اسم، فعل، حرف څه ته وایي. لومړی باید معنا یې پوه سو یا تعریف څه ته وایي کله چې موږ مخامخ کېږو. اسم څه ته وایي؟ اسم هغه کلمې ته وایي لکه د شخص، ځای، نظر، صفت یا قید لپاره کارېږي. نو لکه موږ چې وایي زلمی، دا د یو شخص نوم ده، زلمی. دوهم، کور، دا د ځای نوم ده. کتاب هم د یو شي نوم ده. او ښایسته، دا هم د اسم له برخې څخه ده چې د ټول اسم وایي، چې بیا مشخصا موږ په اسم کې موږ نظر لرو، صفت لرو، قید لرو، چې دا به په مفصله توګه د اسم په اړه موږ تاسې زده کړه وکړو. دا یعنې زه د شخص، ځای، شي، نظر، صفت یا قید په اړه ټول مثالونه اول په خپله ژبه درته تشریح کوم. دوم وارې په دوهم سلاید کې مثالونه به ټول له قرآن څخه وي. نو کله تاسو د قرآن ولولئ، نو تاسو به مستقیما پیدا کړئ چې دا اسم ده. اسم کومه برخه ده؟ آیا دا
نظر ده، صفت ده، قید ده، د شخص نوم ده، د ځای نوم ده. نو دغه بله معنا یې دا ده چې که چیرې تاسې مخامخ سواست، اسم خپله معنا لري خو د وخت سره تړلی نه ده. لکه زلمی، زلمی وخت سره تړلی نه دی، د یو چا نوم ده. کور، کور د یو چا نوم د معنا لري ولې په وخت پورې تړلی نه ده. لکه تېره زمانه، اوسنۍ زمانه، راتلونکې زمانه. کتاب، کتاب د یو شي نوم ده، معنا لري. موږ پوهېږو چې کتاب څه ته وایي، ولې وخت پورې تړلی نه ده. لکه ښایسته او داسې نور. دا یې دوهم تعریف سو. راځئ فعل څه ته وایي. فعل هغه کلمه چې وخت سره تړلې ده. لکه موږ چې ووایو چې تېره زمانه، اوسنۍ زمانه، راتلونکې زمانه. لکه دا اوس چې زه څه کوم، زه اوس درس ورکوم، دا اوسنۍ زمانه سوه. ما درس ورکړ پرون، دا تېره زمانه سوه. زه به سبا ته درس ورکوم، دا څه سوه، راتلونکې زمانه سوه. په زمان پورې وتړل سوه. ما وخت مشخص کړو، پرون ما درس ورکړ، اوس زه درس ورکوم، سبا ته پلان لرم چې درس ورکړم. بل تعریف یې څه شی ده؟ که چیرې مخصوص کله چې قرآن تلاوت کوئ، مقایسه یې کوئ چې فعل خپله معنا لري. لکه اسم چې مو وویل، ولې د فعل یو خاصیت دا ده چې زمان سره تړاو لري. دوهم تعریف یې دا ده چې فعل نه اسم ده او نه حرف ده. حرف څه ته وایي؟ دا ډېر په قرآن کې راغلی. که چیرې موږ دا حرف زده کړو، یعنې تقریبا په ډېره فیصدي پورې به تاسې انشاءالله په قرآن کې پوه سئ. حرف هغه کلمې ته وایي چې هېڅ معنا نه لري، په خپله معنا نه لري. لکه څنګه زه کور ته ځم. ښه، دا ته، که دا تنه راسي، دې ته څه وایي؟ دې ته وایي حرف. د عربي کلمو ډولونه پېژندل. لکه چې موږ تاسې وایي چې اسم څه ته وایي. اسم معنا لري ولې له زمان سره تړاو نه لري. فعل څه ته وایي؟ فعل زمان پورې اړه لري. پرون، نن، سبا. پرون ما کار وکړ، نن کار کوم، سبا ته به کار وکړم. او حرف څه ته وایي؟ حرف خپله هېڅ معنا نه لري. لکه زه اوس ډوډۍ خورم. دا اوس که تنها ووایي اوس څه معنا؟ هېڅ معنا نه لري په تنهایي سره. ولې وروسته دا اوس که زه اوس وایم چې زه اوس ډوډۍ خورم، بیا معنا پیدا کوي. په تنها پورې په تنهایي هېڅ نسي کولی چې کوم معنا ورکړي. راځئ چې دا مثالونه په ګډه سره کار وکړو. لومړی دلته کلمه ده او ډول معنا. په ډول په څه معنا چې دا اسم ده، فعل ده، حرف ده. دلته ویلي پیشو. پیشو تاسې څه وایئ چې اسم ده، فعل ده، حرف ده. پیشو اول باید ورته وګورو چې دا په زمان پورې اړه لري که په زمان پورې اړه نه لري. تېره زمانه، اوسنۍ زمانه، راتلونکې زمانه. حرف ده، حرف معنا نه لري. ولې دا معنا نه لري؟ نو دا شی ده، دا موږ اسم ده. موږ دلته مستقیما کولی شو چې دلته ولیکو دا اسم سو. په دننه په تنهایي سره دا معنا ورکوي؟ دا هېڅ معنا نه ورکوي په تنهایي سره چې که چیرې ته یې وګورئ. نو دا نه اسم ده او نه فعل ده. دې ته موږ څه ویلی سو؟ اسم ده، فعل ده، حرف ده. دې ته موږ ویلی سو حرف ده. حرف څه ته وایي؟ موږ وویل چې حرف هغه کلمې ته وایي چې په تنهایي هېڅ معنا نه لري. غزني، غزني په زمان پورې اړه لري؟ نه. آیا په تنهایي معنا لري؟ او معنا لري. نو شی ده، اسم ده، د ځای نوم ده. ده، دې، له، دا شی ده. کله چې معنا کولی سي معنا لري، ولې وروسته له دې باید یو څه راسي. له څه معنا سي؟ که ته نه له ووایې، نو دا نه اسم ده، نه فعل ده. دا شی ده، دا حرف ده. په لوړ اواز، په لوړ اواز موږ دا څنګه کولی سو چې دا مشخص کړو؟ آیا دا اسم ده؟ دا معنا لري؟ طبعا معنا لري. که نو په زمان پورې تړاو لري؟ نه، په زمان پورې تړاو نه لري. نو دا شی د اسم ده. راځئ دوهم سلاید ته ولاړ سو. د عربي کلمو ډولونه. دا د دوهم مثالونه دي. توپ وهي، هغه توپ وهي، یعنی دا زمان پورې تړاو لري؟ آیا هو، دلته په زمان پورې تړاو لري. هغه توپ وهي، اوس توپونه وهي. لکه موږ تاسې وایئ چې هغه توپ وهي. دا شی ده، دا فعل ده. فعل څه ته وایي؟ فعل هغه کلمې ته وایي چې په زمان پورې تړاو لري. سوله، سوله معنا لري؟ او معنا لري. آیا په زمان پورې تړاو لري؟ نه، په تېره، اوسه، راتلونکې. سوله، سوله هر وخت ده. نو دا شی ده، دا هم اسم ده
چې اسم ډولونه لري بیا ان شاء الله دا مفصل توګه موږ تاسیس سره لولو. لوړ شی ده، تاسې اسم ده، فعل ده او حرف ده. فعل موږ وایو چې په زمان پورې تړاو لري. آیا لوړ په زمان پورې تړاو لري؟ نه، لوړ دا چیرته ده؟ دا هم اسم ده. له څخه نو راځئ چې وګورو چې دا فعل ده، فعل نه ده. ولې؟ څه خاطر چې په زمان پورې تړاو نه لري. او بل شی ده اسم نه ده. ولې اسم نه ده؟ راځئ ورته وګورو. لا څه معنا لري؟ په تنهایي سره نه لري. څخه په تنهایي سره معنا لري؟ نه، باید یو څو وروسته له دې راسي چې زموږ معنا یې کوو. نو دې ته چې وایي حرف وایي. هغه ویده شو. دا شی ده، دا په زمان پورې اړه لري. زموږ کومه کلمه په زمان پورې اړه درلوده؟ فعل. دا شی ده فعل. دریم مثالونه، د درېیمې برخې مثالونه چې موږ تاسې دلته کار کوو په ارامي سره. آیا دا معنا لري؟ او معنا لري، معنا یې پوهېږم، یعنې موږ کولی شو چې معنا یې درک کړو. نو دلته دا اسم ده، فعل ده، حرف ده. څنګه باید پوه شو؟ ما مخکې هم وویل اسم معنا لري. ولې په زمان پورې تړاو نه لري؟ فعل شی ده، فعل په زمان پورې اړه لري. او حرف هېڅ معنا نه لري، په تنهایي سې راسي په جمله کې هېڅ معنا نه لري. نو دا شی ده، دا اسم ده. پر باندې، په تنها پورې، پر باندې، دا شی ده، دا هېڅ معنا نه لري تنهایي پورې. ولې؟ که په جمله کې راسي بیا معنا ورکوي. نو دا شی سو، حرف سو. دریم ازادي. ازادي معنا لري، معنا یې پوهېږم چې ازادي څه ته وایي. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو دا شی سو، اسم سو. سور. سور معنا لري، زه یې لیدلی سم، په معنا یې پوهېږم په جمله کې. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. دا شی ده، اسم ده. یوه، دا حرف ده، اسم ده، معنا لري. یو سړی، یوه ښځه، یو کتاب. په تنهایي هېڅ معنا نه لري. ولې؟ که سړی له یو کلمې سره یو ځای سي بیا معنا لري. دې ته چې وایي حرف. اوکې، مکه. مکه د ځای نوم ده، خپله مشخص کولی شو چې دې ته چې وایي. دې ته اسم وایي. دا د دې ډول شی ده، د دې ډول اسم. بل مور. مور معنا لري. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو موږ څنګه مشخص کولی شو چې دا اسم ده، فعل ده او حرف ده. نو دا شی ده، دا اسم ده. په کې دا په تنهایي هېڅ معنا نه لري. که یو چا ته ورته وایي په، هغه وایي زه نه پوهېږم چې ته څه وایې. که ورته وایي کې، هغه وایي هېڅ نه پوهېږم چې ته څه وایې. نو دا شی سو، حرف سو. حرف په تنهایي هېڅ معنا نه لري. زده کوونکی. زده کوونکی چې ده، معنا لري. یو څوک چې درس وایي هغه ته موږ زده کوونکی وایو. نو دا چې ده، اسم ده. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. موبایل. موبایل موږ پېژنو، معنا لري، استفاده یې پوهېږو. دې ته چې وایي اسم وایي. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. کیک. کیک موږ پېژنو، معنا لري. ولې په زمان، تېر، اوس، راتلونکي زمان پورې تړاو نه لري. دې ته ډول یې چې ده، اسم ده. بس. ټایپ کول. ټایپ کول دا اسم ده. کور. کور شی ده، کور معنا لري. نو چې ده، هر هغه کلمه چې معنا لري هغه ته موږ اسم وایو. هېواد. هېواد موږ پېژنو څه ته وایي، معنا لري. نو هر هغه کلمه چې معنا لري ولې د زمان پورې تړاو نه لري. نو دا مشخصا موږ ته کېدای شي دې ته څه وایي، اسم. افغانستان. لکه څنګه مو چې ووایاست، معنا لري. ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو دې ته څه وایي، اسم. لکه څنګه چې پرون موږ یادونه وکړه، انشاءالله موږ به هره ورځ 10 دقیقې زموږ برنامه دوام ولري. او زه به هره ورځ ویډیووي ریکارډ کړم. کله چې ویډیو ریکارډ کړئ دا به په یوټیوب کې او فیسبوک کې تاسې ترلاسه کړئ. انشاءالله کار وړاندیزونه او پوښتنې مو درلودې تاسې کولی شئ په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز موږ اسم وپېژندل، لکه څنګه چې مو معنا لري. ولې د وخت سره تړاو نه لري. فعل څه ته وایي؟ فعل هغه کلمې ته وایي چې لکه موږ چې وایو چې زمان پورې تړاو لري. تېره زمانه، اوسنۍ زمانه، راتلونکې زمانه. ما پرون درس ورکړ، زه نن درس ورکوم، سبا ته هم انشاءالله درس ورکوم. او حرف هغه کلمې ته وایي چې خپله هېڅ معنا نه لري. ولې بلې کلمې ته اړتیا لري. لکه زه اوس له مکتبه جومات ته ځم. دغه له، زه اوس له
که شی نه هیڅ معنا نه ولري. زه له اوس څه معنا هیڅ معنا نه لري. لا، پر، تر، یو، یوه، نو دې ته حرف وایي. لکه څنګه چې ما په لومړي سر کې یادونه وکړه، ټول قرآن له درې کلمو څخه جوړ شوی: اسم، فعل، حرف. که چیرې تاسې داسې دا درې کلمې په سمه معنا زده کړئ، نو انشاءالله تاسې به وکولی سئ چې قرآن په ترجمه په ډېره ښه توګه پوه سئ. نو د نننۍ درس همدلته پای ته ورسید. سبا به انشاءالله د اسم، فعل او حرف مثالونه له قرآن څخه راخلو. دا د نننۍ درس و، همدلته پای ته ورسید.